هغه زموږ باپردې زنانې څه شولې چې هغوی به د نارینه څه کوي د خپل پلار او ورور سترګو ته د حیا څه نه سوی کتلی نن هغه ته په مجلس کې ډم راولي ښځې ورته ناستې دی غزلې د مجازي عشق دا ورته وایي هغه لاسونه ورته تکي لعنت دې پر دا معاشره باندې زموږ سادیانې وګوره زموږ بېخپلونه وګوره زموږ شادۍ زموږ هغه سنت نکاح نن په رقص او په محفلو باندې بدل سوي دي هغه رقم رقم دمان ورته راولي ښځې ورته راولي رقصوي ډولونه ورته راولي رقصوي ته به هم خدای ته بیا وایه تا ته شرم نه درځي تا ته د فاطمې رضی الله عنها نکاح بلان هغه فاطمه سیدة النساء اهل الجنه د ټولو جنت د ښځو سرداره ده د جنت د حرو سرداره ده د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د ځیګر ټوټه ده علي رضی الله عنه یا رسول الله زه واده ته حاجت لرم د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي سیده مینځې ته وایي ورسه فاطمه رضی الله عنها لږ صفا کړه ماښام یې د لاس لمونځ کور ته ورغله ورته نبي علیه السلام زه درځم فاطمه دوو ښځو د لاس نیولې وه د خپل خسرګرۍ کور ته یې واغوست نن ما ورته چې واده راوړو په دغه ودو په وخت کې زموږ لپاره بېستري حلاله شوه زموږ لپاره لس مخ حلال شو که یو پښتون ته یې ووایي چې ستا د ښځې مخ راښکاره کړه قسم دې مې په خدای ولیدې وژنې دي لیکن په واده کې د ده د ښځې مخ لسول دا روا دي تاسو وګورئ په دغه بازار کې په دغه کشترانو کې چې دا ښځې تېرېږي ټول لس مخ دي دا زموږ د معاشرې ښځې دي دا د دې معاشرې ښځې دي دا ستا د کور شپانه ته ولې داسې کوې ستا سره حساب نشته تا خدای حضور ته نه ځې بیا چې دې واده راوړئ په کوم ډولو ډمامه دې راوړئ تاسو وګورئ بله ورځ مې پر ویډیو باندې کتل زموږ پښتانه دي مسلمانان دي هغه د پښتو غیرت څه شي چې چا به د خپلې ښځې نوم په مجلس کې نسباق سي هغه زموږ باپردې زنانې څه شولې چې هغوی به د نارینه څه کوي د خپل پلار او ورور سترګو ته د حیا څه نه سوی کتلی نن هغه ته په مجلس کې ډم راولي ښځې ورته ناستې دی غزلې د مجازي عشق دا ورته وایي هغه لاسونه ورته تکي لعنت دې پر دا معاشره باندې تا نه شرمېږه زما بحیا پښتنې خورې ته تا پردی ډم رالي په ګورې باندې مخامخ دې ورته کښېنه په سترګو کې ورته ګوري یو بل کې سره ګوري مجازي غزلې ورته وایي د دغه معاشرې بنیاد تا خراب کړ نبي علیه الصلات وسلام څو ودونه کړي دي تاسو وګورئ په هغه په کوم انداز باندې دین ته شا مه ګرځوئ قرآن ته شا مه ګرځوئ الله به تباه و برباد کړي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا ولهم عذاب عليم هغه کسان چې فاحشې خوري په ودو کې فحاشي خوري نور خلکو ته دا ویډیو ښکاره کوي چې داسې ودونه کوي الله وایي د دې خلکو دپاره به د قیامت ورځ ډېر سخت عذاب وي ډېر دردناک عذاب وي خطرناک عذاب وي ومن الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل به عن سبیل الله داسې کسان ډېر شته لهو حدیث په خپلو پیسو رانیسي خلک په اړه تاسو تفسیرونه وګورئ ابن عباس رحمه الله رضی الله عنه تفسیر ابن عباس تفسیر ابن کثیر تفسیر قرطبي ټول پر دې باندې چې د لهو حدیث څخه د سروز آلات مراد دي تا نو په ودو کې په خپلو پیسو باندې راني نظر بن حارث دا د الله د رسول دشمن کله چې به صحابه د نبي علیه الصلات وسلام مجلس ته روانو دې خلکو به د اسفندیارو د رستم د هغه علاقې دغه نقلونه به ورته راوړل بیا به د خلک راګرځول تېر تاریخ درته وایم په هغه نه راګرځول بیا به دا مینځې راوستلې دلته به یو رقص محفل ورته جوړ کړي بیا به یې رقصولې په دغه خلک راګرځول نن تا د خدای د کوره د مسجد په جماعت لمانځه څخه د الله د عبادت څخه په دغه ډمامه په دغه محفل باندې په دغه شوق باندې په دغه ډانسو باندې خلک راګرځولي دي ستا او د نظر بن حارث به یو ټکانه په جهنم کې دې بیا زه تیار دا زه نه وایم زما دې خوله ماته سي دا د قرآن آیات مې درته ویل دواړه آیتونه د قرآن الله موږ ته نه وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم مؤمنان ته وایه سترګې پټ کړي نامحرمو ته مه ګورې تا نامحرم راوسي و ښځې په مابینځ کې دې ورته کښېنوي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن سترګې پټې کړي ناولدو ته مه ګورې نامحرمو ته وګورې دا د قرآن حکم دی دا قرآن ته حکم خاړه کښېښه نبي علیه الصلات وسلام ته یو ړوند صحابي راغی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دوې زوجاتې دي هغه ورته ګوري نبي علیه الصلات وسلام وایي سترګې پټ کړي مخ واړې مخ پټ کړي د الله رسول ته وایي یا رسول الله دا خو اوس ړوند دی موږ نه وینې د الله رسول ورته وایي تاسو مړندې یاست تاسو مړندې یاست اوس خو بیا دا دغه دی چې کله ډول ورولي د دغه سړي سترګې وتړي باره د ښځو مې خپل تور لاکي د دا ښځې مړندې دي چې را ورته رقصېږي دا زموږ پښتنه معاشره ده د بلې معاشرې خبره زه نه کوم